د مشاعرې په دې بهیر کې خاص کوم ځوان شاعر عبدالمالک قلمیار صاحب ته چې په خپل ښایسته کلام یې ونازوي. عبدالمالک قلمیار صاحب. ستاسو د ټولو ملګرو راغلو په اجازه ارشاد غزل عرضه. ارشاد. ویده دي لا تر اوسه ډېر خاموشه پښتانه. ویده دي لا تر اوسه ډېر خاموشه پښتانه. ویده دي لا تر اوسه ډېر خاموشه پښتانه. راویښ به خدایه کله سي مدهوشه پښتانه. واه ډېر ښه. واه. ویده دي لا تر اوسه ډېر خاموشه پښتانه. راویښ به خدایه کله سي مدهوشه پښتانه. واه ډېر. تل د بل په خوله د بل په زړه کارونه کاندي. واه. تل د بل په خوله د بل په زړه کارونه کاندي. دا دومره چې پر شا دي دا له جوشه پښتانه. واه ډېر ښه ډېر ښه. دا نور خو پر وطن او خاوره سر ورکوي ټوله. دا نور خو پر وطن او خاوره سر ورکوي ټوله. دا نور خو پر وطن او خاوره سر ورکوي ټوله. یو څه پکې پیدا دي ضمیر فروشه پښتانه. واه واه ډېر ښه ډېر ښه قلمیار صاحب. واه. خپل حق دلته هر چا وغوښت پوسه چې په دار. خپل حق دلته هر چا وغوښت پوسه چې په دار. خپل حق دلته هر چا وغوښت پوسه چې په دار سو. پر دا خبره باسي د هر ګوشه پښتانه. واه ډېر ښه. نو خود به کلم یاره سر مات وي ګریوان څیري. واه. نو خود به کلم یاره سر مات وي ګریوان څیري. کار نه اخلي هېڅکله هم له وشه پښتانه. واه ډېر ښه قلمیار صاحب. واه. ویده دي لا تر اوسه ډېر خاموشه پښتانه. راویښ به خدایه کله سي مدهوشه پښتانه. واه ډېر. د اورېدو مو یو جان مننه. دا و عبدالمالک قلمیار صاحب چې په خپل ښایسته کلام یې ونازولو. د ده نه یو جهان مننه. ملګرو ویډیو مخ ته شیروئ.